چې زه مونځ کوم نیت مې کړی دی د مونځ په دې پلاني ټایم کې او دا پلانې مونځ کوم دا الفاظ یو صحابیم نه دی ویلي. بعضې خلک ورلاسې بانې ګوري دا موږ د توجه دپاره وایو چې ووایه. ولې ته چې راتلې ستا په زړه کې توجه نه وه، توجه صرف په ژبه پیدا کېږي. او بل دا چې ته په ژبه باندې دا کوم الفاظ وې نو یا خو دې کې دوه خبرې دي، په دوه کې به یو کاري، یا خو ته د دې خپل عمل اطلاع ورکې چاته الله تعالی ته، او الله ته د اطلاع ورکولو ضرورت شته او خبر دی چې زما بنده راغی او زما عبادت کې لګی نو الله اکبر وایه به شروع وکړه. او یا داسې کې چې ته به وهمي ځان ته را یادې نو بیا خو ستا مازغه کار نه کوي، بیا خو ته وهمي او د وهمي سړي عمل په دین کې دلیل نه دی، دا دغه وهم دی، دا وهمي بیا ته یا منټلی طور باندې ته چې کوم دی ډسټرب ټیک نه نو دا ډسټرب انسان منټلی طور باندې چې نارمل نه برابر نه یا ور سره ذهني مسله لګېدلي نو دا خو وسواسي دی، وهمي دی. د وهمي کس عمل یا دغه خبره دا خو په دلیل کې حجت نه دی، او د وهمیانو خبره په ټول امت باندې ته دغه کې لاګو کې لګیا او دا کار نه دی، په کار دی نه ځان ساتل په کار دی. عبدالحی لکنوي صاحب وایي صرف په دې اکتفا وکړه چې په دې زړه کې د کوم د نیت کیفیت راغلی بس دا نیت د زړه شی دی، په ژبه باندې مه وایه. وایي دا جایز کار دی اتفاقي، او بل دا هغه طریقه ده چې مشروعه ده او ثابته ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه او د صحابه کرامو نه. فلم ينقل عن احد منه، د یو صحابي نه هم دا نه دي ثابت انه تکلم چې هغه د الفاظ ویلي بنویت او انوي صلاه کذا فی وقت کذا، چې زه مونځ کوم نیت مې کړی دی د مونځ په دې پلاني ټایم کې او دا پلانې مونځ کوم دا الفاظ یو صحابیم نه دی ویلي. د کېږي به دا د ژمي غرمه ده، د وړي غرمه نه ده، نو د یو صحابي نه هم دا نه دي ثابت، د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه هم نه دي ثابت او نه د کوم صحابي نه ثابت. نو د دې نه ځان ساتل پکار دي زما محترمانو.